په بلخ کې د چاودنو په تړاو د آزادۍ جبهې 3 کسیزه ډله ونیول شوه. د بلخ ولایت امنیتي ځواکونو هغه 3 کسان نیولي دي چې له بهر څخه مالي او روزانیز ملاتړ کېده او د بلخ ولایت د ناامنۍ دنده ورته سپارل شوې وه. له یادې 3 کسیزې ډلې سره بارود، ریموټ کنټرول او ځینې نور چاودېدونکي توکي هم نیول شوي دي. دغه راز د بلخ د امنیه قمندان ویان محمد عیسی وثیق د دغو 3 کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی او وایي چې امنیتي ځواکونه به هیچ چاته د اجازت ورنه کړي تر څو په بلخ ولایت کې د ناامنۍ سبب وګرځي. الحمدلله په بلخ ولایت کې د ازادي جبهې 3 کسیزه ګروپ د امنیتي او کشفي ارګانو د خوا څخه نیول شوی دی. امنیتي ځواکونو د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د 3 چاودنو په تړاو د ازادي جبهې 3 کسیزه ګروپ نیولی چې له هیواد بهر د بلخ ولایت د ناامنه کولو لپاره یاد کسان ګمارل شوي وه چې د چاودېدونکو توکو د پلور، ماینونو تهیه کولو، چاودنې ورکولو او تبلیغاتي ویډیوګانو د ثبت مسؤلیتونه یې لرل. په بلخ ولایت کې د عامو وګړو په منځ کې د عامه امن د اخلال په هدف چاودنې ترسره کولې. د دوی له ډلې څخه یو کس په ایران هیواد کې د ازادي جبهې د خوا څخه جلب او جذب شوی و چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته یې په بلخ ولایت کې د ازادي جبهې لپاره چاودېدونکي توکي چمتو او پلورل. له یاد ګروپ سره بارود، ریموټ کنټرول او نور چاودېدونکي توکي هم نیول شوي دي. دوی په مرکز مزار شریف کې د عامو وګړو په منځ کې چاودنې کولې چې له امله یې 8 تنو عامو وګړو ته مرګ او ژوبله اوښتې وه. زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه هیچ چاته د اجازه نه ورکوي چې په بلخ ولایت مزار شریف ښار کې زموږ امنیت ته کوم مشکل او اخلال راپېښ کړي. نو زموږ امنیتي ځواکونه تل هڅه او کوشش دا کوي چې امنیت نور هم تأمین او قوي سي تر څو موږ ګران هیوادوال ښه د امن او خوشحالۍ په فضا کې خپل ژوند تیر کړي. د دغه مجرمینو له ډلې څخه یو تن یې په ایران هیواد کې د آزادۍ جبهې لخوا جلب و جذب شوی دی چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او د دوی په وینا هر یو یې له 20 ورځو څخه تر 1 کال د آزادۍ جبهې په نوم د اسلامي امارت خلاف ګوند سره کار کړی دی. نام غلام محمد فرزند غلام نبی بابا محمد نظر از ولایت سرپول قریه قلعه سوخته. ما مدت 2 ماه میشه که به توسط جاودنام در جبهه آزادی دعوت شدیم. جاودنام برای ما توسط 3 دانه پتاقی را برای ما آورد داد. اون نفر سر و کوزش پیچاندگی بود، من نشناختم. بعد او جاودنام مرا گفت که برو برای اسیب الله ببر. البته اسیب الله را هم نمیشناختم. برای پیروز گفته که برو سیرای بلخ، اونجا نفر میاد تو را میبره. بعد مرا به نام پیروز نام آورد سر باغ از اینا. بعد من 3 دانه پتاقی را 2 تایش ما در 2 دانه به می دستی به اینا بسته کردم و 1 تایش هم پیش خودشان ماندم. بعد دیگه من رفتم پشت راه خود. این همه چیزایی که پیش روی ما است، باروت است، ریموت است، یک ثانیه سوز است، این دیگه چیزای غیری است. 1 دانه بطری موتورسیکل است. در خانه ما دستگیر گرفتار شد. به خاطر که همه قدر وقتی که من 2 ماه طالب بودم، در مدت 2 ماه دم جاودنام 36,000 افغانی برای من فرستاده. نام محمد جان د عرفان زویم د جمال خان مسای د بلخ ولایت د چاهي ولسوالۍ د اشقان د کلي. زه د تقریبا 20 شپې کېږي د آصف له خوا نه جبهې ازادي ته دعوت شوم او د 10,000 پیسو مقابل کې ما ته چاودېدونکي توکي راکړه. بم ما په ریکشا کې کېښودو. ریکشا د خبرنګارانو په چوک کې اجار ورکو او خپل ویډیو هم واخیسته. بیا ونیول شوم. محمد اسقر هستم، فرزند محمد نوادر، ولادت محمد ظاهر از ولایت بلخ، ولسوالی بلخ است. قریه سمرقندیان. ما حدود 1 سال شد که با جاوید تماس داشتیم در ایران. 15 رمضان را دینار شد و آمدم افغانستان. 7 تا بمب دستی در فیروز قبلا روان شده بود. بعد از ماه رمضان 7 تا بمب دستی را 3 تا بمب بسته بندی کردیم که انجینیر غلام محمد برای ما پتاقی و بارود گفته آمد. 2 تاش بسته بندی که داد. تلفن ها را پیش از اینکه این آبی خودمون برای سیم اضافه کرده بودیم آماده بود. دیگه آماده بمبار دوان را بسته که داد. 1 تاش توسط محمد جان همون روز چوک خبرنگاران
داخل ریکشا انفجار کرد، یکیش هم در سایه سه دکان در دست فیروز انفجار کرد. خود فیروز کشته شد، همراه با خودیم 8 نفر هم زخمی شدیم. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په بلخ ولایت کې 3 بېلابېلې چاودنې شوې وې چې پکې 8 تنه عامو بېګناه وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه او خلکو ته یې مالي زیانونه هم اړولي وو. اینا برادرم است. برای ما زنگ آمد که در نزدیک مسجد سه دکان انفجار شده و عبدالمالک اسمشان است، زخمی شدن. ما دفعتاً آمدیم اینجا به شفاخانه و دیدیم که اینا داخل بستر هستند. دکترها و دیگه نرسای ما کارهای لازم انجام داده بودند و مسئولین نظامی هم فعلا آمدن به برسان اینا. خیر بینم، بسیار زیاد تشکر. و این کاری که هر کسی کرده بسیار کار زشت و غیر اخلاقی است و مسلمان کشی بسیار کار بد و بسیار کار خراب است. ما صاحب امیجا بسیار سال است که ما میگه که این بچه کراشوان هستم کار میکنم. این بچه صبح که 7 بجه صبح که 7 بجه میاد سر کار کراشو رو واز میکنه از من که پیش که من آمدم پیش از آمدم بعد قربانی میرم یک مال پول کامپیوتر میارم. میگه صبح که آمدم که بچه ماست کرده و مولایش پاک کرده رئیس. بعد من رفتم به این بچه رو گفتم که خیلی من قربانی میرم پس میام بطرم اگه چیزی مالی کم بود داشتی بعد برو. آمدم رفتم صاحب مال خریدم میسیسو گشته آمدم که در منطقه بسته خونه است و مالای ما جمع کرده ماندگی است. یعنی میگه پس دیگه صاحب این چه هم ظالمای خانه خراب خانه ازار خدا خراب کنه ما مردم یک کار و غریبی من میبریم صاحب. د مزار شریف ښار اوسیدونکي د نظام د داسې فعالیتونو ستاینه کوي او وایي چې دوی په هر ډګر کې د خپل حکومت ملاتړ کوي. زیاتوي چې د اسلامي نظام په راتګ د جرمونو کچه تر کمې اندازې را رسیدلې ده او له حکومت څخه هیله لري چې په هیواد کې د غلاو، ناامنیو او ورته نورو جرمونو په مخنیوي کې خپل هڅو ته لا دوام ورکړي. و ما از دولت خواهش ما اینمی است که کسایی که میاین دوزی میکنن، رازنی میکنن، اینا را به جزای اعمالش برسانند. و الحمدلله تا امروز کدام دوزی یا سرقت در شهر مزار شریف نشده که شدم زود دستگیرش کرده و به جزای اعمالش رسانده. والا دیگه می کسایی که کارهای خراب میکنه دولت ما باید را مجازاتش کنه، بندیش کنه که بیادر توبه بکشه دیگه او کار نکنه. اگر نکنه بندی یا دیگه نکنه خوینمو تو مردم شور زیاد شده میره میگه حکومت دقیقی پس الهی ما میتدگه میکنه و مردم باز اونم کارا را میکنه. که څه هم تر دې مهاله په افغانستان کې د اسلام او شریعت بهرنۍ دښمنانو او داخلي پردیپالو هڅې کړي دي چې د فزیکي جګړې سربیره په هیواد کې فکري او عقیدوي جنگ رامنځته کړي، خو له نیکه مرغه چې د اسلامي امارت پیاوړي نظام د غاښ ماتونکو غبرګون سره مخ شوي دي او په دې نه دي توانېدلي چې خپل شومو اهدافو ته ورسیږي. ضابط خان انځور، افغان نیوز، مزار شریف.